Hello, dear students. Hope you to be fine. This is Ashraf Sharifi again with a new lesson. So, students, today in this video and in this lesson, you will be able to learn what is to-do verb. I mean, after of this video, you will be able to learn the to-do verbs. سلام یو ځل بیا تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته په دې هیله چې جوړ او روغ به یې او د صحت په جامو پټ وئ او زموږ د چینل څخه به د یوې نوې ویډیو ته بیا هم په خیر راغلي یئ. موږ په نن درس کې تاسو ته د وربس له برخې نه په to be verbs همداشانته to do verbs او دغه دوه موارد موږ تاسو ته تشریح کړل چې زه حتما تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، کولی شئ وګورئ او همچنان د پلیلیسټ لینک هم درته پرېږدم. نو نن موږ تاسو وروستۍ برخه یې وایو چې هغه ته ویلی سي to have verbs یعنې د لرلو فعلونه چې هغه په انګلیش کې کوم دي او موږ تاسې څنګه هغه وکاروو. راځو دا درس شروع کوو. مخکې له درس څخه تاسو ته یوه توصیه لرم، که مو لومړی ځل چینل ته راغلي حتما یې در سره د نور درسونو لپاره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. to have verbs معنا دی د لرلو فعلونه. په انګلیش کې موږ تاسو لرو د لرلو فعلونه. صحیح سو د لرلو فعلونه په انګلیش کې فقط یوازې موږ تاسو دوه دانې لرو. صحیح سو هغه کوم دي؟ have has ده چې د دواړو معنا لرل دي. صحیح سو to have verbs په انګلیش کې موږ تاسو لرو څو دانې دي؟ دوه to have verbs موږ تاسو لرو چې یوې ده have بلې ده has او د have معنا یې ده هم لرل او د has معنا هم ده لرل، خو دا دواړه have او has په present کې کارول کیږي. صحیح ده؟ have has په present کې موږ تاسو کارو یعنی په حال زمانه کې موږ تاسو ورڅخه کار اخلو. د دواړو معنا ده لرل. همداشانته بیا ورپسې موږ تاسو لرو had لرو. had هم تیر حال ده چې کولی شو دا هم د لرلو په معنا ده او دا موږ تاسو تیر ته وکړو. یعنی په مجموع کې زه تاسو ته وایم په to have verbs کې موږ تاسو درې دانې مجموع کې لرو، یوې have سو یوې has سو چې د دواړو معنا لرل دي کنه، او تیر حال ته چې دا هغه had کارول کیږي. یعنی که چیرې ته د have verb راولې مثلا که ته I have a book, you have a book, they have books، صحیح سو نو دا د دې دلالت کوي چې دغه جمله حال جمله ده، او که چیرې has هم راځي نو دا معلومیږي چې دا حال جمله ده. خو د تیر حال دپاره موږ تاسو صرف had کاروو. ګورئ په یاد ولرئ موږ تاسو په to be verb کې ویلی سي is mr دی په حال کې و. صحیح ده؟ او بیا په تیر حال کې موږ تاسو was ورلره. هر هغه فعل چې مثلا د تیر حال دپاره دوه دانې ولري نو هغه بیا موږ تاسو جمله طبقه بندي کوی سو. غیر له to be verb نه بیا موږ تاسو to do verb او to have verb دا یو تیر ورته لرو. یعنی څنګه په to be verb کې موږ تاسو was ور د تیر حال کې لرل، اما په to do verbs کې چې تیر درس کې هغه do does کنه تیر حال یو did. همداسې to have verbs هم دوه دي، have has ده، تیر حال صرف had ده. لکه څنګه مو چې تیر درس که چیرې کتلی وي هغه درس کې مو چې څنګه تشریح کړې وه فقط دا هماغه شانته ده. صحیح ده؟ یعنې څنګه په دې کې بیا موږ تاسو سینګولر پلورل لرو که نه، یعنې سینګولر پلورل به تاسو څنګه زده کوئ. زه تاسو دلته یو سټرکچر یو همداشانته یو فریم مو جوړ کړی. ګورئ یو پلورل ده او یوې هم سینګولر ده. پلورل معنا د جمع او سینګولر د مټ. یعنې موږ تاسو که چیرې have ولرو د کوم فاعلي ضمیرونو سره باید وکاروو؟ د I فاعلي ضمیر سره you we they. صحیح سو په to do verb کې موږ تاسو ویلو چې do به له I you we they سره کارو، په to have verb کې به have موږ تاسو له I you we they سره کارو. صحیح سو بیا مثلا has ته راځو. has به موږ تاسو د he she it دپاره کارو، او په تیر درس کې مو په to do verb کې هم ویلو چې does به د he she it لپاره کارو. نو څومره فرق سو؟ هیڅ فرق نه لري، فقط to do verb کې چې تیر درس وکنه do مو د I you we they دپاره کارو او does مو د he she it لپاره کارو. دلته هم have له I you we they سره کارو او has یې سیده د he she it دپاره کارولی سو. صحیح سو په دې باندې انشاءالله چې پوه سوي. یو ډیر اسانه درس ده، فقط تاسو ورته توجه وکړئ. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ has د he she it نه علاوه د یو اشخاصو نومونو دپاره وکړو. مثلا که ته چیرې وایې احمد یو قلم لري نو ته به څنګه وایې احمد has a book، ځکه احمد هم د مفرد په برخه کې راتلی شي، ځکه احمد یو د دوه درې څلور او داسې ډیر نه دي. خو have بیا موږ تاسو د جمع دپاره کارو، هغه فاعلي ضمایر چې هغه جمع دي لکه I you we they دا رقم ته. صحیح سو بیا دلته ما تاسو ته هډ کې یو هغه درکړی د فریم. هډ کې بیا موږ تاسو I you we they he she it ټول د همدغه یو هډ سره کارو. مثلا که ته چیرې وایې
I have a book که چیرې غواړئ دا تیر حال ته I had a book یعنې تاسو کولی شئ په مجموع کې که غواړئ دغه have has تیر حال ته واړوئ که کوم ځای کې تاسو have وینئ هم په تیر حال کې had ورته وکاروئ صرف او که has هم وینئ په had باندې وکاروئ خو یو به تاسو دومره کوئ که په حال کې چیرې جمله جوړوئ نو I دپاره به have کاروئ you دپاره به have we have they have داسې به نه وایئ چې they has he همداشانته you has we has I has نه دا بیا غلط راځي یعنی I you we they دپاره به have he she it دپاره به has کارو او په to do verb کې هم همداسې یو د I you we they دپاره به موږ تاسو د do نه کار اخلو he she it دپاره به له does څخه کار اخلو یو څو مثال مې درته ذکر کړي دي اس فکر کوم که تاسو چیرې پې پوه شوي نو مثال هم اسانه ده مثلا که ته چیرې وایې I دا کوم رقم فاعلي ضمیر ده د I دپاره موږ تاسو ویل چې have کارو I have a book هو که چیرې you راسي نو you به هم have وایې صحیح شو که چیرې we راسي we have که چیرې they راسي they have صحیح شو اما که چیرې د he she it یعنی د دغه دریو څخه یوې راځي نو بیا به تاسو ورته has کاروئ he has a book she has a book it has a book انشاءالله چې درس دومره سخت نه و فکر کوم یو ډیر اسانه درس ده زه تاسو څخه یو څه چې تر ټولو مهم دي باید تاسو په ذهن ولرئ زیاتره زده کوونکي سته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري همدغه خبرې کوي همیشه چې مونږ یعنی مثلا په کورس کې فیس نسو تاویلولی یا هم بل ځای کې مونږ درس نسو ویلی ځکه زموږ څخه یو ډیر فیس اخلي کم فیس 400 300 500 روپۍ اخلي خو زه تاسو ته وایم که ته چیرې واقعا دا اراده ولرې او دغه قوي هوډ ځان سره وکړي چې انګلیسي په صحیح توګه زده کړي نو زه تاسو ته همدغه چینل انشاءالله پیشنهاد کوم چې همدغه چینل در سره تعقیب کړئ وڅارئ مونږ هره ورځ ما تاسو ته ویل چې یو ورځ بعد مونږ د انګلیسي زده کړې په کورس کې یو ویډیو یو ورځ بعد اچو چې د مازدیګر له طرف په 3 بجو باندې نشریږي هره ویډیو زمونږ نو که ته چیرې وخت لرې فقط 100 دقیقې وخت ورکړه 8 دقیقې 9 دقیقې قلم کتابچه د ځان سره واخله ویډیو وګوره سټاپ کوه دروي هغه درس لیکه کتابچه کې دغه ویډیو به تاسو څومره مثلا ام بي وخوري یا به دغه ویډیو تاسو څومره مصرف ولري چې ډیر ام بي وخوري د 10 ام بي د زیاتې 15 ام بي نو زه باور یم دا 15 ام بي شاید په فیسبوک کې په یو ساعت کې نه په نیم ساعت کې اته مصرف کې ځکه دا مونږ ته معلومات ده خو زه د تاسو سره تاسو د حسابي تاسو د پیسو حسابي نه کوم فقط زه تاسو ته دغه لار ښیم که چیرې تاسو واقعا غواړئ زده کړه وکړئ د 10 15 ام بي سمانه نه لري خو که ته چیرې غواړې په صحیح توګه زده کړه وکړې همدغه چینل ستا لپاره زه انتخابوم او یو ښه انتخاب ده په دې هیله چې په همدې چینل کې تر پایه درسونه وګورئ بیا هم که کوم زده کوونکي نوي دې ویډیو ته راغلي دي کولی شئ تاسو لاړ شئ زموږ تیر پلی لیسټ ده په خپله چینل پروفایل باندې کلیک وکړئ او هلته مکمل ویډیوګانې مونږ په شماره وار اچول دي 1 2 3 4 همداسې کته پرې راځئ تر دغه فکر کړم چې دغه زموږ نهمه ویډیو ده چې په دې چینل کې اپلوډ کیږي نو کوشش وکړئ چې په درسونو کې زحمت وباسئ تر څو یو څه زده کړئ او انشاءالله چې یو چاته وایي مونږ انګلیش آنلاین زده کړې ده بدون د کوم فیس نو خلک به هم داسې حق پک حیران سي تاسو ټول ته ښه وخت ښې چارې ولرئ تر بیا چې راځم ټول په لوی بخښونکي او مهربانه خدای سپارم تر بیا ښې چارې د خدای په امان